وی او د طالب نقطه ذهن کې کېده وجب کېده، د طالب نقطه ذهن کې کېده پوه شپې او وجب کېده. یاد وساته تاسو دا ویلي دي چې حرم کې به مرغیم نه ولې، حرم په حدودو کې به د ونې پاڼم نه ماتې کني، د هغې به بیا فدیه جمع کې، ولې دا حرم دی او حرم کې هر څیز معاف دی تر دې چې ونې ته به هم څه نه وی. نو ما ویل الله عجب ده، حرم کې هر یو څیز معاف دی او اکام کوشش کړی چې وینه توی نه کړي، خو بیا د دې سړي چې کله خبره راغله چې کله یې اکا ته کنځلې کړي، نو حرم نه مسجد کې دننه د کعبې په خوا کې د کعبې د دیوال سوري ته مخامخ سړی دې وژلی، نو کائنات قاعده جوړه کا. یاد وساته یو دی حرمت د حرم، بل دی حرمت د مصطفی. حرمت پیژنې ادب او احترام، یو دی احترام د حرم، بل دی احترام د مصطفی. چا چې احترام د حرم کو دا مومن دی، چا چې احترام د مصطفی کو دا مومن دی. خو چې کله خبره د حرم د عزت راشي او کله خبره د حرم مصطفی راشي، دواره حرمونه دي، یو دی حرم مصطفی حرمت مصطفی، بل دی حرمت د حرم. اوس دواړه راغلي دي، دې وخت کې به سکے آقا کریم کائنات تخکاره کا کم کس چې د حرمت مصطفی گستاخ دی، حرمت حرم هغه قربان که خو حرمت مصطفی وګټه، حرمت حرم قربان کا په حرمت مصطفی باندې. ذهن کار کوي، حرمت حرم قربان کا په حرمت مصطفی باندې. چا چې توهین د مصطفی کو هغه د پاره خلاصې نشته، قتل دغه سزا ده. قبل صد احترام مشرانو کشرانو، आवाज چې تر کوم ځای رسي اوریدونکو مسلمانانو خویندو میندو وګړو، موضوع دا محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. رب دے د صحیح وینا توفیق راکړي او بیا دې زموږ ایمان په محبت مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې پوخ کړي. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، او دا حدیث راوڑے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دے. او عام باب کے ندے راوڑے کتاب الایمان باب راوڑے او دا غیلان دے دا حدیث ذکر کرے. ایمان بسنگ پخیگی او ایمان ستوئی او دا ایمان معیار سرے. امام بخاری رحمہ اللہ پدے باب کے دا مسئلے ذکر کرے او سخپل طرف ندی ذکر کری. دا حسنین نکو دا فاطمہ بابا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنجب نے ذکر کری. آقا دا ایمان معیار ہے، اعلان کئی لا یؤمن احدکم، دا ایمان دعوت سوکم نہ کئی. کامل مومن تاسو کے یو قسم نشی جوڑے حتی اکون احب الی، تردی پورے چیز شم اغتا دیر محبوب.
یا رسول اللہ دسن دیر محبوب فرمائی من والدہی دا پلار ندیر محبوب وولدہی دا اولاد ندیر محبوب والناس اجمعین صرف پلار او اولاد نانا کائنات کی چھ سمر رشتی دی سمر قرابتن دی سمر محبتن و دوستانی دی دا ہر دوستین دا ہر یارین دا ہر محبتن دا ہر رشتین چزد خلق تا دا ہر سن زیاد محبوب نشم دا مومن نشی جوڑے دے ایمان با علی کامل وستاو تبا مومنے چه آقا سرد دا پلار نڈیر محبتی دا مور نڈیر محبتی دا خزی و بچو نڈیر محبت بھی تمام کائنات نڈیر محبت بھی گویا یو طرف تا کل کائنات بل طرف تا مصطفیٰ تنہا چه کل کائنات تلتا ورکیو مصطفیٰ کل کے دا ایمان دے دا زنب آقا پخبل بے اور دی مجلس کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناستو اگر اشتنے قوم دے دا غی پرشتیاؤ کی خبر نشتا امر توئی یا رسول اللہ تزمون حکیمے او من مریضان یو قربان زما خطا سر بچونم دیر محبت دے پلارنم دیر محبت دے خزنم دیر محبت دے اہل و عیال و دوستانونم دیر محبت دے خو کل چیز زان تو گورم نو زان سر میں بیاتان دیر محبت دے زکر چھ خبر راشو نو بیان دے بزان تو اور قربان دا مرض دے تا حکم بیان کو او ماتا دا بیماری لاحق دا قربان بیماری ستا خدمت کے پیش کو او اخی نرست علاجیوں کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھ سنگ دا خبروں کا دا آقا دسترگو دا نظر زور دمرا جناب عمر سینے تے دا سیو قتل او سنگئی چھ او قتل جناب عمر ڈائریکٹ پجب باندے ہوئی یا رسول اللہ قسم دے پرک دکا بے زمان استمات دخبل زان نم ہزار ہا محبوبے دے وجہ نوئی دا اولیاء دا کابر یو نظر دا ہزار ہا عبادتوں نے بہتر چھ اولیاء صلحاء علماء پاکان ستا سینے باندے یو نظروں کی پزڑک دا سے انقلاب راولی چھ تا ہزار ہا ذکروں نو کے اگے سرا انقلاب نہ پیدا کی نو دا ایمان معیار تاجدار کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان دا ہر سن بدر تزم محبوبیم بیان بزان تا مومن بے او کہ دا ہر سن در تا محبوب نشم نبیان مومن نش جوڑے دے دے وجہ قرآنم عجب انداز کے خبر کھڑے دا یا حسرتا علی العباد ہے افسوس دے پدے خلقوں والا ما یعطیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون حق خداو چھ رسول راتلے دیتا و دی خبے اللہ سنا کرو دے خو کلم چھ دیتا رسول راتلے دے الا کانوا به یستہزئون دی ور پورے ٹو کے خندہ و مسخرے کڑے نو یا حسرتا علی العباد افسوس دے پدے بدبخت قوم باندے چاہت دمر لوی جرتو کی جتوہین دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم افسوس دے دا قرآن ہوئی یا حسرتا علی العباد آقا دا عقل پا نظر کم دا محبت حقدار دے او دا نقل پا نظر کے آقا سر محبت ایمان دے دلیل دیوری دو چی ایمان
نشی کامل دے چھ مصطفیٰ کریم سر دے محبت لی عقلم وی چستا دے محبت تاجدار دا کل کائنات سر دنیا کے لئے نظروں کا او فکروں کا خلق چچا سر مینہ کئی و محبت کئی نو دا سو وجو نہیں یا باور سر چا سا احسان کڑی نو دے اگر سر محبت کئی یرا دے فلانی سر مزکا محبت دے چی سخت و رس کے گرفتارم او دمی خدمت کڑی دے فلانی سر مزکا محبت دے چی زمان دولت تا ضرورت و در آل پیسے را کڑی دے سر مزکا محبت دے چیزا اسپتال کے داخلوں میں ادھر سر داخل گڑا کرے چادر باندے احسانوں کو نو تاغ سر محبت کے لنبے وجہ احسان دے دویم وجہ سوک چے دا چا سر محبت کئی نو اغنب سغرز بھی یرا دا فلانے دن مخ کی رستو کی گی لکه چې څه مطلب یې دی ته نه نو چا نه به دې غرض وي چا ته به دې خره ګوډی چا نه به دې څه ضرورت وي نو هغه سره خلک محبت کوي نو غرض دې د چا نه دی هغه سره خلک محبت کوي او یا درېمه وجه په جا کې به څه حسن وي شکل و صورت بے خستی دا حسن معیار باندے بپوری نو خلق اگا حسن وجہ گرزی و بیا چا سر محبت کے دا محبت دری وجہ یا بے در سر خیگڑا کڑی یا بدیتے مطلب یا بخستی دا دری وجہ دی نو تبا چا سر محبت کے او کدا نہیں نو بیا خلق محبت نہ کئی دینا بغیر سوجہ نشتا دغدری وجہ کامل و اکمل انداز سرکا قتل غواری نو کائنات کے یو وجود دے یو پرسنالٹی دا چداغی نم دے وجود اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان گورے نو دا آقا احسان پتا کامل دے کا حسن و جمال گورے نو دا آقا حسن و جمال باندے قرآن گوا دے کا دا آقا سغرز و مقصد گورے نو روز قیامت کائنات کے حشر نشر حالت دا نزیع و دا قبر آب کوثر و جنت دا ټول غرض زمن دا مصطفیٰ نہ دے نو کا کامل دا دری وار سیزونا قتل غوارے آقا کریم وجود کے موجود دے و قرآن پہ گواہ دے غرض بدی صحیح او احسان صدے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ وی مومن باندے ما احسان کرے دے چکل ما خپل محبوب دا دی جولے تراوا چھوڑو نو احسان آقا پخپل احسان دے چلو ترا کرے امغ آقا دے چتاتے ایمان نصیب کو یمنون علی ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکو دیتا باندے احسان کئی چمونگ ایمان راوڑے ورطو ہے پا ما احسان مکوئی چتا سو ایمان راوڑے زدر باندے احسان کو اسلام در باندے احسان کئی چھ ذرا غڑے مو کلمہ دا توحید میں راوڑے دوتا سو من را تا ایمان راوڑے دے پمو سے احسان کیا پتا باندے احسان دے اسلام دے چتاتے مصطفیٰ و قرآن را واسطو لو لار دا توحید در تو خولا نو احسان اگر کامل و اکمل چکم شخصیت کرے دے نو اگر دے مصطفیٰ دین الوی احسان نشتا چی ایمان در تنسیب شو کدا نوے نو طول عمر بد جہنم خشاک وے
درې ورځې ژوند د دنیا تیر شي او دوه مازدیګره دي ختم بشي. همیش د پاره ژوند چې لا محدود لا متناهي دی، کائنات چې ټول ډک شي د ملغر د غوښتو د دانې نه، او کال پس لس کاله پس یو مرغۍ راځي د هغې نه یو دانه خوري. رب وایي دا کل کائنات به خالي شي، خو د آخرت ژوند نه ختمیږي. هغه ژوند کې چې چا نجات درکړی دی هغه دی مصطفی. نو ایمان چې درته نصیب شو دا لوی احسان دی چې آقا پتا باندې کړی. نن د مسلمان په نوم باندې یادېږي، دا لوی احسان دی چې آقا پتا باندې کړی. نن چې د کعبې طواف کې او رب سره د تعلق دی، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. زرو درونو د سجدې نه اخلاص کې او یو کل کائنات رب ته په سجده کې، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. د الله ذکر او یاد درته ښودو، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. د کفر نه تا ته د عرب ځمکه پاکه کا، او نن دا بېشماره ملکونه د اسلام چې تا ته میلو دي، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. او د ژوند لارې چې درته چا ښولي دي، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. د جهاد میدان چې درته چا ښولی دی، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. په دنیا کې د ژوند احترام او ادب د مشر او کشر چې درته ښولی، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. او مردارې نه خورې، د خنزیر غوښې ته نه لنډېږې، چندخان نه څرکې، دا نن چې بچې د پلیت خوراک نه، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. نن خپله لور هغه ښځه نه ګڼې، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. نن د کمکل فکر نه خلاص او عقل کل آقا ته متوجه، دا لوی احسان دی چې آقا در باندې کړی. نو دا احسان آقا مونږ باندې کړی، نو ډېر حقدار دی چې څوک در سره ښېګڼه وکړي، ستا عقل دا وایي هغه سره محبت وکړه. نو ولې نه راځه کامله ښېګڼه مصطفی کړې ده، محبت هغه سره ښکاره کوه. او د انسان چا نه غرض وي محبت کوي. نو تا قرآن نه دی ویلی انا اعطیناک الکوثر، دا د کوثر اوبه د کوثر چینه مې تاله درکړې ده چې په چا باندې څکې په هغه وڅښه چې د 50,000 کاله ورځ د هغې تندی ختمه شي. نو کوثر چا سره دی چې کله مصطفی سره دی، نو راځه غرض زمونږ هم د هغه نه دی. شفاعت او شفارس چې چا باندې ګوته کېدې، شفیع المذنبین ته هر ګناهګار دپاره شفاعت کوونکی، نو مصطفی هغه مې تا ته درکړې ده. نو زمونږ د شفارس او د خلاصۍ غرض مصطفی دی. او کله چې مرې، نو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله، دا کلمه د مصطفی ده. نو چې په دې د خاتمه وشي، خلاص بشي، نو دا لوی غرض زموږ مصطفی نه دی. په قبر کې به درنه تپوس کېږي د سړي باره کې دی، ماذا تقول فی حق هذا الرجل، د سړي باره کې د څه خیال دی. نو چې کله هلته کې مخامخ شو مصطفی سره د محبت وبې پېژنې، نو زموږ دا لوی لانجه او غرض د مصطفی نه دی. نو د آخرت د نجات هر غرض زمونږ مصطفی کریم نه دی. نو که چا سره د غرض د وجې نه پیار کېږي، نو راځه کله چې ګیرې او د خلاصۍ لاره دې نه، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، د هغه مخې ته د چا دومره طاقت دی چې د چا باره کې سفارش وکړي او خلاص یې کړي. ښه چې چاته الله ووایي تا ته اجازه د سفارش وکړه، به کولی شي. او د شفاعت لویه پیمانه هغه مصطفی په لاس کې ده. نو زموږ لوی غرض د نجات آقا سره دی. عقل وایي چې محبت د آقا سره وشي. او که د حسن تذکره راشي، نو د دنیا حسین څه ته وایي. سیده عائشه فرمایي، وی قسم دے
یوسف باندې چې کومې ښځې فریفته وې چې ورته یې وکتل ګوتې کټ کې زما محبوبې که کتلی وې والله زړونه به یې پرې کړي وو. که د حسن تذکره راشي نو حسان په خپله ژبه باندې وایي منبر د رسول الله باندې ناست دی، آقا کریم مخې ته ناست دی. یو ځل د کفر یهودو د طرف نه د آقا بدې ستغې ستورې ویلی کېدې. حسان ابن ثابت وویل یا رسول الله دی چې کوم ګندوړی زه جواب ورکولی شم. عظیم شاعر دی نو جواب ورکوي اشعارو کې د آقا حسن و جمال بیانوي، د سر د ویښتو نه تر خپو تر نوکانو پورې. دې وخت کې آقا خوشحاله شو، ورته وایي حسانه ته د مصطفی مدح او ثنا کې نو په ځمکه مه ودرېږه، د مصطفی په منبر باندې کښېنه او د هغه حمد و ثنا وایه. حسان په منبر باندې کښېناستو او بیا اشعار وی او کفر ته جواب کوي، او دې وخت کې آقا مخې ته ناست دی. نو ورته داسې ګوري وی یا رسول الله ستا د حسن به څه ویمه او کائنات به د څه حسن بیانوي. واحسن منک لم تر قط عیني، قسم دې ستا په رنګ حسین د هیچا سترګو نه دی لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء، او سترګې به څه وویني، سترګو کې دومره طاقت چېرته دی او سترګې خو به هله وویني چې څوک پیدا شوی وي. اجمل منک لم تلد النساء، تر اوسه پورې آدم نه تر دې دمه مور ستا په رنګ راوړی نه دی. محبوبه خلقت مبرئا من کل عیب، محبوبه ته چا لیدلی څنګه نه خلقت مبرئا من کل عیب، ته خو چې پیدا شوی یو عیب هم در کې نشته، داسې سوتره او کامل پیدا شوی. کأنک قد خلقت کما تشاء، زما دا ذهن خدا وی لکه څنګه چې تا ویل ما جوړ کړه داسې پروردګار هغه هم جوړ کړی. هر کس رب خپله پیدا کړی، خو ستا ته چې وګورم نو داسې راته ښکاري څنګه چې ستا زړه غوښتل هغسې الله جوړ کړی. کائنات کې ستا په رنګ حسین نشته. او عجب وی اذا سر استنار وجهک، کله چې خوشحاله یې محبوبه والله مخ دې پړه کېږي، او کله چې وخاندې نو دیوالونو باندې دې د خولې شعاګانې پروزي، او کله چې خبرې کوې مشک و عنبر خورې. ستا حسن و جمال عجب دی، او قرآن وی تاسو به څه حسن بیان کوي. راځئ زه درته ویم چې د رنګ روغن او د مخ تذکره یې راځي. نو قرآن وی والضحی والشمس وضحاها، محبوبه ستا مخ په شان د چاش روان دی. ستا حسن به خلق څه بیان